بعض وی ګیره وی هر هغه ویښته ته وایي چې راوختو بس اوس یو سړی دی د 5 ورځو جامه ترې پرېښودی دی څه دی وایي دا هم ګیره مشر سړی و سپین ګیری نو ما ورته ویل چې ماجي صاحب دا ګیره پرېږده دا ګیره پرېږدي نه څه جوړ کړي وایي هغه جنۍ وي چې دې څه ښکلی ښکاري نو ما دغه جنۍ به بیا څه عجیبه جنۍ چې تا ورسره په 30 کاله کې 2 میاشتې تېرې کړي دي او تا ته وایي چې په دې بې ګیرې ښکلی ښکاري بعض وایي نه چې پرېږدو نو د کمې پورې به پرېږدو ته به وایي چې د خلکو دا داسې روانې دي ټولې په ځمکه پرتې دي که ته او چې نوي پروګرام لري اوس زه حیران یم دې ته چې ته وایي چې راشه مثال کې پروګرام له تلاوت به پکې کې نو هغه پروګرام له به تازه جامتو کې دی مصر د بعض قاریان دي دا یې ډېر ناشنا سوال کړی دی او ډېر خوندور او دا د ډېرو کسانو چې کومو کې دا کمزورتیا شتي د هغوی په زړه کې هم دا سوال دي هغه سوال دا دی چې آیا ګیره وړه کول جایز دي او که نه ورسره یې دا لیکلي دي چې د دې ګیرې صحت شریعت ښوولی دی وایي بعض خلک وایي چې یو موټی دا د ګیرې حد دی موټې نه زیاته دا لرې کوه الجواب اول خو زه ټولو ملګرو ته ټولو مسلمانانو ته یو څو حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویم هغه حدیثونو الفاظ چې اول خو دا مسله معلومه کړو چې دا ګیره پرېښوده څه حکم لري یو حدیث کې راځي د عبدالله بن عمر حدیث دی شماروي حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په صحیح مسلم کې دی احفو الشوارب و اوفو اللحا پیغمبر صلی الله علیه وسلم برید سپک کوي او ګیره معاف کوي پرېږدئ دویم روایت والا حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی په صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جز الشوارب برید سپک کوي و ارخو اللحا او ګیرې زوړندې کوي ګیرې زوړندې کوي یو روایت کې داسې راځي ارجو دریم حدیث والا د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث دی دا په صحیح بخاري کې دی وفروا اللحا ګیرې ګڼې کوي ګڼې و احفو الشوارب او د برید لرې کوي سپکې کوي څو شو درې حدیث د عبدالله بن عمر بل والا په صحیح بخاري کې انهکو الشوارب برید سپک کوي و اعفو اللحا دا ګیرې معاف کوي معاف کول څه ته د قینچې او د بلیډ نه معاف کوي دې ته وایي معاف کول بل والا په صحیح مسلم کې داسې دی احفو الشوارب و دې حدیثونو ته د الفاظو ته به ګورو یو کې دا دي ګیرې معاف کوي ګیرې زوړندې کوي ګیرې ډېرې کوي ګیرې ګڼې کوي ګیرې پرېږدئ د دې څه مطلب دی چې ګیره سنت دی واجب دی ګیرې حکم واجب ګیره پرېښوده واجب دي بعض بعض علما هم وایي چې ګیره پرېښوده سنت دي هغوی دا مطلب نه وي سنت ګوره په عربۍ کې لارې ته وایي طریقې ته وایي نو دا ګیره د پیغمبر سنت دي معنی ده چې د پیغمبر طریقه ده دا مطلب نه چې هغه سنت دي که دې وکړو اجر پکې شته او که دې ونه کړو ګناه نشته اوس موږ چې ماسخوتن دا لمونځ وکړو دا د پیغمبر سنت دي که نه دي دي نو څه وکړو سبا نه یې پرېږدو چې رسم سنت دي نه سنت په معنی د پیغمبر لاره وه نو ګیره پرېښوده دا د پیغمبر طریقه ده د دې معنی دا ده اوس ګوره دا خو د پیغمبر اوامر دي داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه خبره ښه مضبوطېږي چې کله راشي په خپله دې چې د پیغمبر خپله ګیره څنګه وه نو خبره ښه مضبوطه شوه لکه حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګیره څنګه وه کث اللحیه سمه ګڼه ګیره وه یو روایت کې راځي په صحیح مسلم کې دی کثیر شعر اللحیه د دې ګیرې د ویښته سم ډېر
او حدیث د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله وی زما مور پلار د پتا قرباني کله چې تاسو د تکبیر وایي منځ کې الله اکبر سوره فاتحې د شروع کولو پورې په دې منځ کې چې تاسو غلي یې نو څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زه دا ذکر وایم اللهم باعد بیني وبین خطائی الى آخر الدعاء خانو ابو هریره نه به تپوس تا ته څنګه پته ولګېده یا رسول الله وی زینم چې ستا دا ګیره لقیږي زینم چې ستا دا ګیره لقیږي اوس څه خیال دی که نه وړه ګیره وه بعض وی ګیره وی هر هغه ویښته ته وایي چې راوختو بس اوس یو سړی دی د 5 ورځو حجامت یې پرېښودی دی څه دی وایي دا هم ګیره بعض وایي چې 10 قدم کې ښکاري او بعض وایي 50 کې دا اوس د یو څو ورځو حجامت دی چې شانه ښکاري چې رقیږي او شاته ابو هریره ته پته لګي خو غټه ګیره ده ګڼه ګیره ده صحابه کرامو ګیرې به دي سي هغوی هم غټې غټې ګیرې وي او دا خو په سلفو کې د هېچ چا نه دی نقل چې ګیره یې خریلې دا خریل خو اتفاقا د فقهاو اتفاق دی چې ګیره خریل څه دي حرام دي په دې خو اتفاق دی اختلاف په څه کې دی صرف چې د موټي نه برې وړه کولی شي او که نه صرف په دې کې دی ګورئ بعضوی د مصر دا قاریان موږ د پیغمبر خبره کوو د قرآن او حدیث مسله بیانوو سلف صالحین اتفاق د فقهاو ذکر کوو فقها وایي علما څلور امامان یادوو او دوی د مصر قاری ته خو صرف قرآن یاد دی صرف قرآن یاد کړی دی او محفل کې ناست دی او څه اثر یې په دې مخ کې تاسو به لیدلي څه نور یې په مخ کې او چې نوي پروګرام لري اوس زه حیران یم دې ته چې ته وایي چې راشه مثال کې پروګرام له تلاوت به پکې کې نو هغه پروګرام له به تازه جامتو کې دی مصر د بعض قاریان دي داسې حجامت به وکړي چې الټه بلیډ پې ووایي سم د مخې شیشه کړی داسې نو بعض وایي دغسې دلیل نه دی موږ تا ته قرآن او حدیث خبره بیانو اتفاق د فقهاو دی خریل خو بالکل حرام دي لکه چې ګیره پرېښوده موږ وایو واجب دي بیا د موټي نه بره وهل دې کوم تحقیقي قول دا دی چې ګیرې له به بالکل لاس نه وړي څنګه چې ده پرېږده لکه امام ابن حجر رحمه الله وی فتح الباري کې وی امام طبري دا خبره کوي څه وایي ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها وإذا بعض علماء دا فتوى دا چې دا حدیث چې څنګه ظاهره کې دی دقه شان به یې پرېږدو نه به د ګیرې نه ویښته الې په پلنو او نه به په اوږدوالي امام نووي څه وایي په مجموع کې والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا بل يتركها على حالها كيف كانت امام نووي صحیح خبر ده چې حرام دي د ګیر نه ویښته اخیسته بلکې څنګه چې دغه شان به پرېږدي په صحیح مسلم شرح کې هم دقه ویلي والمختار ترك اللحية على حالها امام نووي وایي او موږ دې قول له ترجیح ورکوو چې ګیره به په خپل حال باندې پرېږدي دا به بالکل نه وړه کې شیخ ابن باز رحمه الله مجموع الفتاوى کې وایي الواجب اعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء واجب وی داری چې ګیره به پرېږدي معاف کې او لاس بوله نوړي شیخ ابن عثیمین وی الواجب ابقاء اللحیة کما هی واجب داری چې ګیره به څنګه چې دي به پرېږدي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق نه به ګیره خرې او نه به وړه کې ظاهر قول هم دقه دي او د جمهور صحابه او سلف هم دغه طریقه ده د صحابه کرامو غټ غټې ګیرې
دغه مبارک راځي علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې هغه به کله په منبر باندې ولاړ خطبه به یې کوله جمعې پر ورځ سیلۍ به راغله دا ږیره به یې راوچته کړه دا مخ به یې پرې پټ کړو د یو موټی ږیره وه نه ښه قرآن کې هم په دې باندې دلیل شته چې ږیره به پرېږدي لکه موسی علیه السلام چې لاړ کوی تور ته بني اسرائیلو څه چل وکړو د څه عبادت یې شروع کړو موسی علیه السلام چې راغی بیا غوسه و نو رورې د ږیرې نه ونیو رورې د ږیرې نه هغه ورته لا تأخذ بلحیتي وایي روره ږیرې نه مې ونیسه قوم زما خبره نه منله سوال دا دی دا د څو ورځو حجامت و چې هغه ونیو که موټی و د موټي نه خو څوک ته څوک نشي نیوی حجامتونو نه خو څوک نه نیوی کېږي که نه داسې ویښته ولی ونیولی داسې د ږیرې نه راټینګ کړی او که نه داسې د پیغمبرانو د ټولو پیغمبرانو څومره پیغمبران چې راغلي دنیا ته د ټولو ږیرې وي او بیا د صحابه کرامو دا طریقه وه نو دا خریل خو په یو ځای کې نشتي او تحقیقي قول د موټي نه بره وړوکې کولو کې هم دا دی چې نه دغه هم نه دي کول پکار ږیره پرېږده چې څنګه ده بعض وایي دا وي لکه دغه شي ده ګډه وډه شي او ناست وي که سړی ته لږ داسې سیډونه لري زموږ دا خو چې د ګډې وډې نه شو دا زموږ د ورور ناست دی احمد شاه دی دا زموږ امیر صاحب او داسې نور ملګري شته ښه ښکلي ږیرې د سینې ډکې پرتې دي نو دا د دوی دا خو چېرته ګډې وډې نه شوې او دا دوی چې بل او ناست که سړی داسې لکه دا طرفونه او دا طرفونه پرېږده طرفونه مرفونه ښه ښکلي چې صفایي ساتي او کله نا کله غوړې نو دا ږیره به دې ښه برابري او ښه ښکلی به پکې ښکاري ښه مزېدار به ښکاري زه اکثر په دې خپلو بیانونو کې وایم زه هم راشي مقابله به وکړو راشي مقابله به وکړو پاتې شي داسې کسان چې ږیرې تازه خریلي او پا به شي هغه ځوانان چې د هغوی ږیرې پته به ولګي کوم یو ښکلی ښکاري کوم یو بدرنګ ښکاري زموږ ږیرې دي نو الحمدلله موږ لولې څه چل بعض پکې لا دا زه واده کو دا واده بغیر د ږیرې نه یعنې چې ږیره راشي بیا واده نه کېږي او الحمدلله دغه ږیرو والو ته چې وګورو نو اکثر د دوی دوه ښځې به یي درې به یي څلور به یي د دوی یي د دې ږیرو والو یي او ده به چې دی ږیره پلیټ به پرې راکاږي وایي زه ما لا واده نه دی کړی الله نه یره پکار ده او دا ګوره ډېر یعنې بېایماني ده چې یو سړی د ښځې د خواهشاتو د لاسه ږیره خرې او ږیره وړه کوي ما ورته تاسو ته قصه کړې وه خبره به رانه بیا اوږده شي دلته یو کس و اوس وتلی کلي ته هغه یو پیر اول پیر چې راغی د کلي نه نو دلته څه 8 کاله و په یو ځای تېر کړي بې لټ جنۍ وغوښته هغه ولې جنۍ نه ورکوله وایي ته موږ دې یرولي وو وایي نه نه اوس هغه نه یم هغه وایي زما واده نه و جنۍ وله ورکړه چې راغی 10 کاله یې تېر کړو هغه ورته 10 کاله جنۍ کېنولې ده پښتو د بعض عادت هم ښه نه وي 10 کاله ته ورته جنۍ کېنولې ده بوډۍ شوه ښه چې دی تللی دی بیا چې دی جرګي دی او دغه دی او زه خیر دی جنۍ راکړه نوره توبه مې ویستې ده جنۍ ولې ورکړه 2 میاشتې چوټي واده وشو 2 میاشتې چوټي چې راکړه 11 کاله یې تېر کړو مشر سړی و سپین ږیری نو ما ورته ویل ماجي صاحب دا ږیره پرېږده دا ږیره پرېږدي نه څه جوړ کړي وایي هغه جنۍ وایي چې دې څه ښکلی ښکاري نو ما دغه جنۍ به بیا څه عجیبه جنۍ چې تا ورسره په 30 کاله کې 2 میاشتې تېرې کړي دي او تا ته وایي چې په دې بې ږیرې ښکلی ښکاري دا لا تا ته وایي چې ته ښکلی ښکاري نور ته د زنانه حق نه ادا کوې د هغې خواله نه ورځې او نور لرې ته پروت خو په دې مسله کې هغې راته ویلي دي چې ته داسې ښکلی ښکارې ډېر نو دا څنګه مؤمن پورې دا خبرې ګوره خوند نه کوي دا ښځه دا بچي دا مور پلار د قانون پر ضد ته د اور نشي بچ کولی که نه بچ کولی دي شي نشي ته بچ کولی
حاصل د جواب څه شو؟ ګیره پرېښوده واجب دي، او تحقیقي قول دا دی راجح چې بلکل وړه کول نه دي پکار. نو د ګیرې حد څه دی؟ پرېږده. استثنایي حالات شتي او داسې کېږي نه ګورې، دا نادرا کي. اوس یو سړی د ګیرې روانه ده، نو دا خو بیا د ګیرې بېعزتي ده. اوس یو سړی ګیره نامنه کته لاړه، پرتګاغ ته ورسېده اودس ماتې ته کښېني یا په ځمکه باندې لګي چې کله کته ناستي، دا خو بیا د ګیرې بېادبي شو. دا اوس معذوره دی. دا څه دی؟ معذوره دی. دې ته استثنایي حالات وایي. د دې داسې مثال دا داسې نه کېږي، دا کله نه کله دا داسې مثال لکه یو سړی دی د دې لاس څو ګوتې؟ پنځه یې که نه، یو نیم سړي څه وي؟ شپږ یې. خو دا د هر سړي چېرته کله نه کله داسې وشي، نادرا په لکو کې هم یو کس میلاو شي چې د هغه به شپږ ګوتې. نور دا ګیره داسې یو حد هغې ځای پورې ودرېږي، بس بیا ختمه شي. ځینې بعض وایي نه چې پرېږدو نو د کمې پورې به پرېږدو. ته به وایي چې د خلکو دا داسې روانې دي ټولې په ځمکه پرتې دي کته. دې خو خپل یو حد وي، بس بیا هغه سړی پکې بوډا شي، بلکې الټه لا کمیږي. ځوانۍ کې ډېرې، او چې څومره عمر ډېرېږي نو د دې ګیرې هغه ګڼوالی هم ورو ورو کمیږي، ویښته تېولېږي. او دوی دا خبر رانیولې وي چې دا خو دا به کمې پورې روانه وي. ته به چې بس داسې سټارټ شي، بس بیا یو کته به ځمکه پرته وي. بلکې دا خو بیا ما ووایي که نه ځوانۍ نه بعد چې ځوانۍ یې تېر کړه دا بیا کمیږي ورو. نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې. ګیره پرېښوده واجب دي. د دې نه یو ویښته اخیسته دا هم ناروا دي، یو ویښته اخیسته هم ناروا دي. والله اعلم.